يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. محترم شیخ صاحب، د اختر په ورځ خلک و مسجد ته خوراکي شیان یا په عامه اصطلاح کاسه راوړي. د اسلام له نظره دا څنګه طریقه ده؟ او دغه کاسه یا دغه خوراکي شیان چې راوړي دا مخصوص ځای کې خوړل کېږي که نه هم په مسجد د لمانځه په ځای کې او که نه هم مخصوص ځای لري؟ که دغه راته ووایاست. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. مسجد شریف اصلا د لمانځه دپاره دی، د ذکر دپاره دی، د دیني علومو د تدریس دپاره دی، او په شریعت کې دا امر راغلی چې مسجد باید پاک وساتل شي. نو د مسجد پاک ساتل دا د ټولو مسلمانانو وظیفه ده، باید همداسې وکړي. نو کوم خوراکي شیان چې خلک راوړي نو هغه باید په یو جدا ځای کې وخوړل شي، د مسجد ته څه د باندې د مسجد په دایره کې یا یو بل داسې ځای اماده شوي. نو ښه خبره خو همدغه ده چې دغه کاسې دا ډوډۍ په مسجد کې ونه خوړل شي، تر مسجد ته باندې په دایره کې د مسجد په دایره کې یا یو بل ځای اماده شوي یو حجره په دغسې ځایو کې باید دا خوراکونه وشي. نو بې له ضرورته په مسجد کې باید خوراک ونه شي، حتی خوب چې دی هغه هم بې ضرورته په مسجد کې باید ونه شي. د یو مسافر و غریب دپاره چې ډېر مجبور وي د هغه دپاره اجازه شته، د معتکف دپاره اجازه شته، معتکف دپاره هلته د خوراک اجازه شته. اما چې ضرورت نه وي بې ضرورته باید په مسجد کې دغه خوراکي مواد مسجد ته رانه وړل شي او په مسجد کې ونه خوړل شي. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب.